اسلام آباد کې د ایران او امریکا د دویم پړاو مذاکراتو له امله سخت امنیتی تدابیر نیول شوي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د دویم پړاو مذاکراتو د پیل له امله د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې امنیتی تدابیر تر ټولو لوړې کچې ته رسول شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د 10,000 پولیسو او کمانډو ځواکونو ترڅنګ په حساسو سیمو کې نښه ویشتونکي هم ځای پر ځای کړي دي. د تازه راپورونو له مخې په دغو دواړو ښارونو کې 490 امنیتي پوستې جوړې شوي دي او ښار ته د ننوتلو ټولې لارې په کلکه څارل کیږي. د دغو اقداماتو په ترڅ کې په اسلام آباد کې د بسونو یو لوی تمځای د اپریل تر 26 پورې تړل شوی او په رسنیو کې هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. دا بېساري امنیتي تدابیر د ایران او امریکا د خبرو اترو حساسیت او د سیمې روان وضعیت ته په کتو نیول شوي دي.